درانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. چین ته د خلکو د تګ راتګ امتیازونه ورځ تر بلې پراخیږي او ورسره د چین او نورو هېوادونو ترمنځ د ملکي تګ راتګ چارې هم د سمسورتیا په حال کې دي. د چین د مهاجرات ملي ادارې تازه شمېرې ښیي چې په تېر 2025 کال کې څه باندې 609 میلیونه کسانو چین ته تګ راتګ کړی دی چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرته په سرو کې 14.2 زیاتوالی ښیي او نوی تاریخي لیکار د یې ټینګ کړی دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. د ګڼو امتیازونو په رڼا کې چین ته د بهرنیانو د سفر چارې په هر اړخیزه توګه فعالې او سمسورې شوي دي. د یادې ادارې شمېرې ښیي چې په تېر 2025 کال کې چین ته د تللو بهرنیانو شمېر 2.8 میلیونه او 15 زره تنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2024 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 26.4 زیاتوالی ښیي. له دې جملې څخه کابو 10 میلیونه او 8 زره بهرنیانو له ویزې پرته چین ته د تګ له امتیاز څخه ګټې اخیستې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې چین په پرانیستې بڼې او با کیفیته عرضې سره د نړیوالو سیلانیانو په ځلونو کې ځای پیدا کړی دی. چین د 2024 کال په پای کې هغه تګراره پړې کړې چې د ځینو هېوادونو وګړي له ویزې پرته د 240 ساعتونو لپاره دغه هېواد ته ننوتلی شي. په 2025 کال کې اندونیزیا هم د دغې تګرارې په چوکاټ کې شامله شوی او دغه تګراره د چین د ګوانګډونګ ولایت په 5 بندرونو کې هم پړې کیږي. په همدې مناسبت دغه تګراره د چین په 15 بندرونو کې کارول کیږي چې چین ته د بهرنیانو د تګ راتګ د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی ده. برسېره پر دې اوس د هغو هېوادونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې خلک ترې له ویزې پرته چین ته سفر کولی شي چې په دې لړ کې د برازیل، روسیې او سویډن په شمول 11 هېوادونه تازه شامل شوي دي. چین په یو اړخیز ډول د 48 هېوادونو وګړیو ته له ویزې پرته دغه هېواد ته د تګ راتګ امتیاز ورکړی او له 29 هېوادونو سره یې بیا ورته متقابل امتیازونه ورکړي دي. د چین د هاینان د ازادې سوداګریزې سیمې تر جوړېدو وروسته د 80 هېوادونو خلک له ویزې پرته دغې سیمې ته تګ راتګ کولی شي او د څه باندې 8.9 سلنو مسافرو او سیلانیانو یې له دغه امتیاز څخه ګټې اخیستی دي. په عمومي لحاظ د چین او نورو هېوادونو ترمنځ د تګ راتګ د امتیازونو او په ګمرکونو کې د تصفیې د اسانتیاوو د زیاتوالي په رڼا کې چین ته د خلکو د تګ راتګ چارې سمسورې شوی او د چین او نړۍ ترمنځ اړیکې لا نږدې شوي دي. قدرمنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.